کولای دومره انتظار نشم کېدای شي لاړ شم ایثار نشم کولای دومره انتظار نشم کېدای شي لاړ شم ایثار نشم یا کعبه تا وکه یا کور د جانان خدای مانځه کې ګنهګار نشم واه یاره واه یا کعبه تا وکه یا کور د جانان خدای مانځه کې ګنهګار نشم او مال یو لسرونه مرا کوا ورنه کوهی ته ورګزار نشم زما نصیب په داسې ځای کې وکا چې پکې ټول عمر بیمار نشم داسې ژوند مرا کوه نه یې غواړم چې د پښتون ولس په کار نشم هاي ډېر ښه شعر دی واه 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 داسې ژوند مرا کوه نه یې غواړم چې د پښتون ولس په کار نشم بې لارې خلک به په لاره نه کم اباس خپله چې په لار نشم هاي اباس واه واه او دغه غزل دی چې د کمې زیاتي بخښنه نه وي غزل دی خلک خیمې جوړوي کور نه کوي ولې چې یو بل ته پیغور نه کوي او وطن له کار کوي شریکه باندې تا کړي ما کړي دا نور نه کوي وطن له کار کوي شریکه باندې تا کړي ما کړي دا نور نه کوي پښتون اوس جنګ په قلمونو کوي ځان له سر نه ماتوي زور نه کوي قرار صاحب پښتون اوس جنګ په قلمونو کوي ځان له سر نه ماتوي زور نه کوي تقدیر په زور هم بدلولی شي خو دوی خاموشي خوښوي شور نه کوي بیا ووایه ډېره مننه تقدیر په زور هم بدلولی شي خو دوی خاموشي خوښوي شور نه کوي ورور مې ګریوان کې ښکته کړی دی سر زما لمنه ځکه ور نه کوي ورور مې ګریوان کې ښکته کړی دی سر زما لمنه ځکه ور نه کوي اباسه دا ځل مې بدلون کړی دی غزل مې سور کوي که سور نه کوي ډېر ښه دی اباسه دا ځل مې بدلون کړی دی غزل مې سور کوي که سور نه کوي ګلزمان صاحب ستا خبرو کې خواږه ما کې ختم شو ترخه اوف یو د سپین مخ مکمل ها د ګل په تور زلفان پراته ډېر ښه دی یار واه یو د سپین مخ مکمل حد بل په تور زلفان پراته اوف ننګرهار ته یم په لاره پېښور پسې مې زړه اوف ننګرهار ته یم په لاره پېښور پسې مې زړه اوف چرته ځمکه او اسمان یو چرته زه او چرته ته په شعرونو کې درانه اوف د عباس سر کې مازغه ډېر ښه دی تنها صاحب د غزل کې لږ زیاتی شوی دی خو رنګ مې تور دی او کسوري ملالیا خو بس تا پسې رنځوري ملالیا او نورو خلکو باندې درون لکه د غرم صرف ستا په مخ کې بوري ملالیا نورو خلکو باندې درون لکه د غرم صرف ستا په مخ کې بوري ملالیا تا پسې به لیونی زه دومره نه وی خو دې زړه نه مې مجبوري ملالیا تا پسې به لیونی زه دومره نه وی خو دې زړه نه مې مجبوري ملالیا او که د مینې محبت نه ډک ژوند غواړې نو بیا زه درته ضروري ملالیا چې د بل شي ستا په وجه ستا عباس هم په تنها اوس مشهوري ملالیا ډېر ښه دی تنها صاحب شعرونو کې د ډېر بیتونو کې د بنګړي یادېږي څه مشکل لري دا خبره بس دا پوښتنه ډېرو ملګرو کړې ده او د دې جواب دغه دی بس چې بنګړي ښه دي مړه څنګه لکه خوښېږي مې که خو غزل مې دی وایي دې کې بیا غون مطلب پروت دی زمونږ دا ناخواله زړونه مات دغسې دي بیخي د جوړېدو نه د میرات دغسې دي او غزل کې که بنګړي ماتومه خلک خفه کېږي حق ته ګوته نیسمه حالات دغسې دي غزل کې که بنګړي ماتومه خلک خفه کېږي که حق ته ګوته نیسمه حالات دغسې دي او د امن برکت دې وړه په وزره بوجۍ شوه که ستاسو حکومت کې ګمرکات دغسې دي او د سپین مخ نه د سپینې خولې داسې راسسیږي قسم دی له قسم د بې رشاد دغسې دي جنرال قاضي والي وزیر افسر ټول را خبر کړي دا بعضې ډوډۍ د خیرات دغسې دي زمونږ نه لاره ورکه ده په یو دوه کې حیران یو اواز شته ذهنونو کې خیالات دغسې دي ډېر ښه دی تنها صاحب ډېر ښه مور ورته وایي هر وخت مخوره دا چڼې لوري ګینې د دې ځای نه د ولم په پڼې لوري او دومره خوږی چې مې خولې درله اوبه کړلې مړ یو کپ راله راکړه د مڼې لوري او زه درله ویمه چې راجوخته شی غاړه راکړه او تا راله جام لاس کې نیولی د کڼې لوري او ته چېرته ځې ته ودرېږه خبره شوه رایاده تا چې ما له ویلي وو چې غاړه به در کومه او که یاد دې شي د خولې ذکر دې هم ورسره وکړو چې بیا راشم عباسه دغه دواړه به در کومه ډېر ښه دی